چا چې منلي کتابونه هغو موندلي کتابونه چا چې سیزلي کتابونه لعنت پرې نولي کتابونه. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینا محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنې. کاشف خان قایل یم قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د نوښار د سیمې د علاقه خوړه نظامپور د شاعرانو سره مرکې کوو. ملګرو نن را سره د علاقه خوړې نظامپور د ګجوخیلو د کلي یو ډېر ښه شاعر ښاغلی فاکر صاحب ناست دی. فاکر صاحب د علاقه خوړې چې څومره شاعران دي په دو ټولو باندې یو نظم لیکلی دی. راځئ اوروي مونږ زه هم ترې خوند اخلم تاسو هم ترې خوند واخلئ. کاشف خانه ډېره مننه شکریه. او د دې نظم عنوان چې دی د خوړې پښتو ادبي ټولنې او د نظامپور د ټولو شاعرانو منظوم تذکره عرض مې کړی دی. دا د خوړې د پښتو ادب محفل دی چې یو ګل ترې اخواکې ورسره بل دی. مننه. د جدید ادب جدید پوهان لري دوی ابراهیم اظهار د نن دور اتل دی. امین خان امین دی خاین نه دی. خان بادر گلشن پخوی لکه اجمل دی. مننه. د دې ګوند چې مشران سکتران دي یو فطرت سے بل وصال خټکې مل دی. مننه. خزانچی د دې بنډار مخلص انسان دی. محمد جان خټک چې کله نمل دی. سکرټریان د اطلاعاتو مهیر نشي یو حیران سے بل گلشات لکه د ګل دی. مننه. دا سیبان عہدیداران مې د ټولنې چې عزت په ټول قوم کې سل په سل دی. نور به ټول شاعران زه د خوړې خایم چې هر چا کړی د شعر لیکو عمل دی. کمرمیلا ادب کور ګڼم د خوړې حمید شاه خوړه کې شعر ویلې اول دی. هم ماښام خټک د دې کلي پرزند دی چې غږ خور تر خلیج او تر کابل دی. مننه. هم شعیب خټک او هم باران خټک صاحب هم سحر خټک د دې کلي مشعل دی. مروبه کې د کامران حافظ چرچی دی قایم کړی د شعر تسلسل دی. هم غیاث الدین د دې کلي سفود دی شعر لیکو کې خډیر کړی مزل دی. مروبې سره پخوا کې میر کلان دی د دلدار ارمانی دلته شعر محل دی. پس لدی نه د گاړو کلی تراشه اشم خان مجبور گویانا مسلسل دی. او رب دې وبخي نادان فضل رازق صاحب چې شهید د سیاچین فستر زنګل دی. بل روف افسوس اوسیږي په گاړو کې چې د شعر په ویلو کې متل دی. سلیم سوز صاحب د امیرو اوس نشته. زوی ټول تخلیق سیزلې مکمل دی. په امیرو کې یو بل خودپسند هم شته. جانزیب ځان لګرځي بے منزل دی. هم د دې کلي نورتاج صالح صاحب دی. مختتل په شیرین ویل دی. ارمانی اجم احمد د ګجوخیلو د کتاب چاپ کړی خوړه کې اول دی. هم ابیب ممتاز صاحب چې شعر گو دی پوی د شعر په ویل و په لیکل دی. ګجوخیلو کې ډاکټر عبدالوهاب صاحب شیر زمان هم پوی د شعر په چل ول دی. بل تحسین خټک ورکوټی دی معشوم دی. د میجر دلاور شاه نوسې خپل دی. نور تفصیل دا سوخیلو در تخایم دلاور میجر صاحب پکې اول دی. د دې کلي اسوخیلو اشرف ګل و هم د دې کلي خوږ جبې لباس ګل دی. د لباس لالا وراره ګلتاج ساګر دی. غنیشام خټک ښکاریږي نه سچل دی. اسوخیلو کې امیر زمان صاحب گوهر جان وفای هم
مل پل پپل دے او لیونے احمد علی صاحب میں یاد دے ہم کاشف نادان د شعر پتکل دے تازہ گل ماما بہار او خاکسار یاد کڑا حیرانا تازہ گل ماما بہار او خاکسار یاد کڑا او ہم زخمی امیر نواب د پاس نمل دے هم عابد امیر صاحب خکل لیکوال دے هم معصوم راگیر د شعر پدلدل دے مننا مسکین شاہ او مطلب خان نمل پایان کی راجولی میں د پختو د پگڑے ول دے او شیر زمان سے معروفی پا پختون یار دے شیر زمان سے معروفی پا پختون یار دے ہم شاعر جعفر ثانی سے مکمل دے ام زمان خٹک ملگرو د نمل د نیولے د ادب د کور درشل دے په جونګړې کې زیب خټک اوس یارانو د خوشحال د ادب ګل غواړي بلبل دی د پیرانو میر اکبر حساس صاحب جاوید شاه هم بے مثال او بے بدل دی بل پیرانو کې شته پیر نور علی شاه صاحب چې په شعر ویوي کړی توکل دی د شګې کلی جواد ارمان صاحب دی ګرویده صابر ماهر د تغزل دی په انځري کې هم خکلی شاعران شتا یو پیگار سے بل غلام سید جلبل دے هم نظر بادشاہ نظر نیازمیر پریشان سے بل ڈاکٹر صفدر صاحب گلدہ سنبل دے هم نظر بادشاہ نظر نیازمیر پریشان سے بل ڈاکٹر صفدر صاحب گلد سنبل دے منن پرانا د انځري کلی بانډه دا جمعه خان مرحوم شاعر دلتا اول دے کفایت خټک هم هارون رشید صاحب کفایت خټک او هم هارون رشید صاحب چې رخکړې په ځنګل کې منګل دے استوګن د پرړې ګل خان پروانه د دې کلی شاعرانو کې شامل دے دلیل خان په ګنداب کلی کې یادېږي بای ذکر اوریدلې لچابل دے بل شاعر په دروازې کلی کې خایم دے حسین پر هر ینوم غزل دے مننا منور صاحب خان امین سرا نادان چار پانے کے جوڑ کڑے شور غل دے هم د دې کلی عظمت الله یادېږي دا سلور کسان د دې کلی ټوټل دی مننه د کاهی رضوان رضا او سایم دواړه او ورسره کاشف کاهل د ګلو ټل دی مننه هم سهیل ستومان سرا د عبدالسلام سے بل امجد اشنا تر هر یو چل دے دا قاسم نظام پوری صاحب رایات شو زما شعر بیلد نامکمل دے پورا شپگویا د خوڑی شاعران دی چې زما په خیال پورا دغه ټوټل دی معافی غواړم ز فاکر که څوک وي پاتې عاجزي ده چې محدود د نظر زغل دی مننه ډېره